یو ملا امام د دغه جومات هغه په خوب کې ویني سلطان محمود غزنوي ورته وایي چې ته دلته پروت او ما باسې در چې وړي او هغه عالم قسم وکړو چې ما په خوب کې لیدلی دی دې نه کاشي کوي نه سمټ کوي یا غله دي. نو تاسې دلته مخامخ دغه دیوال درته ښکارېږي نو دغه دیوال واقعا ډېر جالب جوړ شوی دی او که تاسې ورته وګورئ نه یې ناز ولید د پلار نه امینې په غېږ کې واخیست. ما د سلطان محمود غزنوي د روضې په اړه باندې یوه خبره اورېدلې وله نو داسې دا خبره څومره واقعیت لري رښتیا ده او که نه ده نو له قاري صاحب سره به موږ په همدې موضوع باندې خبرې ولرو. نو ویل کېږي چې د سلطان محمود غزنوي تر قبر لاندې همداسې یو بله ګنبده شتون لري او د سلطان محمود غزنوي جسد په تابوت کې لاندې ورځړېدلی ده نو داسې دا موضوع څومره واقعیت لري په دې اړه به قاري صاحب موږ ته معلومات راکړي خو لومړی به قاري صاحب موږ ته خپل ځان رامعرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قاري صاحب شفیع الله عمري دی د حاجي مولوي صاحب دوست محمد زوی همدغه د روضې د کلي او د سلطان محمود غزنوي د جومات امام یم. 15 کاله کېږي چې دغه جومات کې زه امام یم. او بل تاسې چې کوم سوال وکړو چې د سلطان محمود غزنوي د زیارت نه لاندې هغه کوم طریقه ده دا خو تقریبا د 1000 کلونه مخکې وفات شوی دی او هند یې فتح کړی دی په 14 وارې هند باندې حمله وکړه په 14 وارې دی ناکام سو او 15 وار دی کامیاب سو. الحمدلله هند دا ډېر ملکونه دی نیولي وو ډېر غټ امپراتوري وه. بیا چې کوم قصه ده موږ پلرونو او نیکانو موږ ته بیان کړی دی دا عینا تاسې کوم زیارت چې مخامخ وینئ همدغسې زیارت د ځمکې لاندې هم دی او سلطان محمود غزنوي د ځمکې لاندې هلته بیا د مبارک قبر دی. او مخکې زموږ د پلرونو نیکوګانو قصه کوله کوم وخت د ایټالیا د کوم د انجینرانو غوندې اصلي خو غله وو د انجینرانو په نوم باندې راغلي وو چې موږ د سلطان محمود غزنوي مقبره جوړوو او اصلي مقصد دا و چې د سلطان محمود غزنوي نعوذ بالله د جسد مبارک وباسي یوسي او په ځای بل شی راوړي نو دی وایي موږ دا جوړوو سیمټ کوو که کاشي کوو دغه بهانه باندې راغلي وو کاریګر هم راوسي وو ساکار هم راوسي د دغه داخل ښار نه. بیا مخامخ له دې زیارت ستاسې ووځئ د مخامخ قبلې طرف ته دلته سلطان محمود غزنوي جومات دی. په دغه جومات کې یو ملا امام د دغه جومات هغه په خوب کې ویني سلطان محمود غزنوي ورته وایي چې ته دلته پروت او ما باسې در چې وړي د زر داسې راپورته سوی دی هلته کتاب یې ویل په کتاب باندې د باندې خوب راغلی و له جوماته چې لوڅ سر لوڅ پکې منډې کړې دي دلته راځي چې انجینران رښتیا کار کوي د خلکو نه پوښتنه وکړه چې تاسې څوک یاست له کوم ځای راغلي یاست موږ له ایټالیا نه راغلي وو د زیارت جوړوو قسم په خدای باندې تاسې نه جوړوئ دا ټول خلک را ټول کړي دي وایي دی غلی دی سلطان محمود غزنوي جسد باسي دا ټول خلک یو په یو د دې مخامخ ته ودرېدو او لیک جنګ یې سره شروع کړو دغه کوم د ایټالیا خلکو چې وو دی چې پوسو دا خلک موږ مقصد باندې پوسو او هغه عالم قسم وکړو چې ما په خوب کې لیدلی دی دې نه کاشي کوي نه سمټ کوي یا غله دي دا ټول وتښتېدل او بیرته دا کوم خلک چې راغلي وو د کلیوال راټول سو هغه قبر هغسې لکه پخوانی بیرته جوړ کړو. نو الحمدلله دا خاص هم زیارت دی خلک راځي دلته الحمدلله ډېر مریضانو ته خدای شفا ورکړی دی اصلي شفا ورکوونکی خو خدای دی. نو سلطان محمود غزنوي ښه عالم او ډېر ښه پاچا تیر شوی دی خو حافظ قرآن کریم او خلکو بیان کړی دی زموږ نیکانو پلرونو د سلطان محمود غزنوي په وخت کې 1500 تنه د قاریانو مدرسې وې غزني کې او وخت د غزني نوم ام البلاد و یعنی د شهرونو عروس البلاد نوم یې و یعنی د ټولو شهرونو لکه عروس یعنی ناوې ورته ویل کېږي د ټولو شهرونو دی تر هغه ښایسته و. او بل دا ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ښه امنیت و ښه عدالت و او ډېر دین ته او اسلام ته ډېر خدمت کړی دی. او بالکل ډېره مننه قاري صاحب محترم تا دا ویل چې مخکې له ایټالیا څخه ځینې انجینران راغلي وو په دې نیت باندې چې دوی د سلطان محمود غزنوي زیارت جوړ کړي خو هدف یې دا و چې د ده جسد راوباسي که نه نو که دا هم ته لیدونکو ته وایې چې دغه سلطان محمود غزنوي جسد لاندې ولې همداسې ځوړند او ولې تر زیارت لاندې تا ویل چې د دې زیارت په څېر باندې لاندې همداسې یو بله ګنبده هم شته دا یې ولې لاندې جوړه کړې ده په دې اړه ته څه نظر لرې؟
نو اصلي حکمت او هدف چې کوم وخت د جسد مبارک دفن شوی دی نو هغه پلرونو چې کوم نیت باندې خښ کړی دی چې لاندې بل دغسې مقبره ده همدغسې زیارت ده نو اصلي مقصد یې موږ په دې باندې نه پوهېږو کیدای شي د دغه د احتیاط لپاره چې دغسې مخربین او داسې غله راځي خدای مکړه د وطن خو ډېر جنګونه تېر سوي دي خدای مکړه دا خلک به ټول په جنګونو کې باندې مصروف وي د جسد مبارک یونسي او کیدای شي نور هدف هم درلود خو اوس موږ ته کوم خاص درک نه معلومیږي او دا خو د اولیاو زیارت دی نو دا ټولو ته ثابت شوی دی چې چا د سلطان محمود غزنوي د خود زیارت د پارکونو د دیوالونو د جومات خدمت یې کړی دی نو په ژوند کې او په تجارت او کاروبار کې الله ورته ډیر خیر رسولی دی او چا چې خدای مکړه انده کې په دا زړه کې یو خراب خبر راغلی یا دلته ضرر او تاوان رسولی دی نو خود باندې یا په کاروبار باندې ډیر بد تاثیر کړی دی ځکه دا د اولیاء ده اولیاء مستقیم له خدای سره ارتباط لري بالکل ډیر مننه قاری صاحب محترم تاسو ډیر مننه خوشاله خدای په امان السلام علیکم السلام علیکم السلام استاد په خیر یې جوړ ډیر مننه څنګه جوړ خو ان شاء الله خیرات ده خیرت ته مشکلات نشته څنګه یې وخت په خیر ده ډیر مننه زندای اوسې نو دا تسبیح یو ځل راکړه دا مو ګورو خامخا تر وخت څه وګورم څنګه نوم دې راته واخله عبدالنافع عبدالنافع نو څنګه د کاروبار څنګه ده ښه ده برابر ساعت م تېر ده و ډېر ښه او دا به راته وایي چې کور م چېرته ده چېرته اوسېږې کور م په ګیلان ولسوالۍ کې ده له ګیلان ولسوالۍ څخه راغلي یاست و دلته ماشاءالله داسې ډېرې ښې ګوتمۍ هم دلته ایښې دي دا قیمتونه یې څو دي ارزانه دي که ډېر قیمت مختلف ریټونه لري دا هره دانه ځان ته ریټ لري 1500 2000 2500 3000 یعنې تر ټولو قیمت ګوتمۍ دلته په څو روپۍ راځي 15000 افغانۍ 15000 افغانۍ کومه یوه ده دا دانه ده او دا ولې قیمته ده دومره غمی اصلي ده غمی یې د څه شي ده امراټ غمی ده څه شی امراټ غمی دا نوم خو مې نوی واورېدو وعلیکم استاد څنګه دي کارونه خو سم دي که نه و ډېر ماشاءالله برابر دي کارونه ډېر ښه دي نو څومره وخت کېږي چې همدا کار کوي ته 6 کاله کېږي 6 کاله ګټه کوي و شکر ښه په یوه ګوتمۍ کې څو پیسې ګټې مثال دا کومه یوه ګوتمۍ ستا ویل چې 15000 افغانۍ ده په دې کې تاسو څو روپۍ پاته کېږي دا خو نو استاد تر ریټه پورې فرق دی خرڅه سوه بیا ګټه معلومېږي که به دغه 15000 ووته 1000 افغانۍ کې پاتېږي تقریبا 1000 افغانۍ او که یو کس درته وایي چې مثال زه په دې کې تخفیف هم غواړم بیا تخفیف ورسره کوي و 300 400 داسې مهارت ورسره کوو ډېره مننه نو ته به د ژوند یوه جالبه خاطره یا یوه ټپه یا یوه ټوکه یا یو شعر موږ ته ووایې ولاکه استاذ ولاکه دې ویلی شو یار ولې نه سې ویلی ګوتمۍ خو داسې ښې خرڅولی شي واجد صاحب ته چطور هستی؟ الحمدلله شما خوب هستین وقت بخیر میشه الحمدلله تشکر حاجی صاحب تو خود معرفی کو ببینیم دائما ما خود اسم معلم فیض محمد از قریه روضه محمود غزنوی شما از خود قریه روضه هستی نه؟ خود مورد قریه روضه ما قبل ببینیم دائما معلومات بیتین که مردم میگه که خیلی قریه کلان است و الحمدلله 5000 خانه است 1000 نفوس است کلش مردم تاجیک است بسیار خوب 7 دانه مسجد است 4 خانه خانقاه است 2 لیسه است لیسه نسوان لیسه ذکور بسیار خوب دیگه در اینجا بجز از آرامگاه سلطان محمود غزنوی دیگه چه چیز است؟ خواجه بلغال ولی است خواجه بلغال ولی دیگه در خود روضه شهر غزنی روضه شازکندر ولی بله بسیار خوب دیگه حاجی صاحب ما در اونجا یک مسجد هم دیدیم قبلا و مسجد قبر ما بگیم یادتونه تقریبا شفاف در مسجد قریه قریه کلان شفاف در مسجد است مسجدی که بسیار قدامت تاریخی داشته باشه کدام مسجد غزنوی ملک سلطان محمود غزنوی بسیار خوب ده اینجا مردم بری زیارت زیاد میان تقریبا بله در هر جمعه میتونه بیرگاس نام خدا اما در عید قربان دو روزه بسیار نفر بر میله میان مردم قندهار امروز بستره و دیگ و کاسه و چمچه و موتر بله خب بسیار خوب حاجی صاحب خودت خو ان شاء الله درس خواندین بله 16 خواندم پانتون خواندم اما تقاعد کردم
چرا خوانده پانتون؟ ساینس خب بسیار خوب. در کدام پانتون درس خواندین؟ پانتون کابل خب بسیار خوب دیگه. خب خدمت هم کردین برای وطن. 48 سال 48 سال. بله 40 سال مجاز تقاعد مد 8 سال نداده کم اشرف غنی سال اول دونی وقت مجاز تقاعدی ما ولی 5 سال تقاعدی ندادم ما برام تقاعدی نگرفتین؟ نمیدن صاحب. بسیار خوب. چی پیام دارین برای جوانا پیامتان چی؟ پیام میگه که خدا بکنه ما خدمت عوامی بره که مردم دست کارش مردم بیکار است مردم پریشان است مردم آواره است مردم سرگردان است. بسیار تشکر حاجی صاحب. شما تشکر یک جان تشکر. زنده باشین. قدرمنو لیدونکو نو موږ غزنی ولایت کې د سلطان محمود زیارت ته راغلي یو. دا هغه ځای دی چې معمولا ډېر کسان دې سیمې ته د چکر او تفریح لپاره راځي. نو دا څنګه چې کوم دوه ځوانان ولاړ دي ماشاءالله له کندهار ولایت څخه راغلي دي نو له دوی سره به خبرې وکړو. ستړي مه سئ، جوړ په خیر. ستړي مه سئ، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات ښه جوړ روغ یاست؟ خیر خیرات. ډېره مننه. تاسې فکر کوم له کندهار راغلي یاست؟ و انشاءالله موږ دغه دوه ملګري د کندهار سره راغلي. موږ دغه موټران چلوو باره داسې مازدیګر دې خواته راغلو. یعنې داسې خاص یې چکر په نیت نه یاست راغلي دلته؟ د چکر په نیت خو راوتلي یو، ماپښین راوتلي یو، موټران مالته پرېښي. ده ته مو ویل چې داسې راځه وګرځېږو. نو دوی د زیارت خواته راغلو چې داسې وګرځېږو، نو که یو طبیعت سم کړو، نو که طبیعت برابر کړو. نو بالکل. او تاسې هر یو ځان ته موټر چلوئ او که دواړه په یو موټر کې یاست؟ یا د هر یو ځان ته موټر چلوو. دا لوی موټر چلوئ؟ هو دا غټ موټران دي بار کې لارۍ. ډېر ښه. دا غټ موټر چې دا هم ډېر خسته کوونکی به یې که نه؟ یا بخیر خوشحاله یو شو. یا ډېره مننه. نو دا هم زموږ لیدونکو ته وایاست، خلک وایي چې کندهاریان ډېر تکړه دي، هغه هم په چکر کې. یعنې دوی هڅه کوي چې حتمن په هفته کې یو ځل یو چکر ووهي. دا خبره څومره واقعیت لري؟ نو دغه ګرځي نو کندهاریان خو ګراره او جمعه وځي، هره د جمعې شپه وځي، پر ځای چندانې نه کښېني. بالکل مننه. او ته به دا راته وایې چې دا ولې کندهاریان دومره چکري دي؟ علت یې څه دی؟ دا نو علت یې دغه دی وای په کمیسیون کې دا نو په دې خاطر باندې ګرځي وروره چې ملیان خلک دي، شوقیان خلک دي، خامخا به وځي، د جمعې په شپه به وځي، د جمعې په ورځ به وځي. دا خو اوس موږ داسې په خوارۍ پسې راوتلي یو چې پر ځای باندې بیا مو نه دغه جامه یې نه مو دغه شکل یې نه دغه یې خامخا یې نو که یو حمام یو ترتیب یو جامه برابروي. وځو په میله باندې ملګرو سره داسې دالې ته ځو. کندهار ښه ځایونه لري، بیا غزنی خو هم ښه زیارتونه لري. غزنی خو نو ته پوهې چې اولیاګان ښه ډېر پکې پراته دي، زیارتونه لري. بالکل. ډېره مننه. نو په تاسې دواړو کې کوم یو داسې یو ټپه ویلی سي یا شعر ویلی سي؟ یاره ټپه مه راڅه غواړه، داسې ټپه به نه درته ووایو. یعنې شعر نه درځي؟ ته راځه دی به شعر ویلی سي که نه؟ خامخا بیا ویلی سي. ته مه سې ځوانه، ته هم راځه. څه حال ده؟ ته هم له کندهار راغلی یې؟ ته مې دې ملګری یې؟ ښه خو یې انشاءالله؟ شکر الحمدلله. ښه جوړ جوړې بخیر یې؟ څنګه یې؟ خوشحاله یې که خفه؟ یا ولې خوشحاله یې؟ ډېره مننه. ژوندی اوسې. نو څنګه ده لږ د کمرې له مخکې خواته ودرېږه. څنګه ده د غزني ښار څومره درته جالب او په زړه پورې ده؟ ډېر ښایسته ښار دی، ښه خوشحاله ښار دی وروره. تاسې به د افغانستان نورو ښارو ته هم تللي یاست که نه؟ نو د غزني ښار له نورو ښارو سره څه تفاوت لري؟ د غزني ښار ډېر ښایسته ښار، ډېر خوشحاله ښار دی. دلته چې راسئ طبیعت هم راستایي؟ ډېر طبیعت راستایي، ډېر طبیعت راستایي، ښه خوشحاله ښار دی. بالکل. ډېره مننه. ژوندي اوسئ. کور ودانده ملګری هم له تاسو سره ده که نه؟ څنګه یې ته؟ ښه خو یې انشاءالله؟ الحمدلله. ته ښه یې؟ او داسې ولاړ یې لکه هسې خفه یې یا چا وهلی یې که څنګه؟ یا خفه ولې خالم د کندهار خلک یو، نو مثال غزني ته راسو خامخا یو څه فرق سره کوي. او غزنی او کندهار خپل منځ کې توپیر سره لري که نه؟ ډېر توپیر سره لري. اوس کندهار هوا ګرمه ده، دلته راسه هوا یخه ده. ښه جمع اولیا کور دی غزنی، ښه هواداره علاقې د سلطان محمود غزنوي صاحب زیارت دی. او بالکل. ساعت دې تېر شو یعنې دلته؟ ولې نه، دلته خو موږ همیشه راځو. دلته دې څه شی نوي ولیدل؟ نوي خو مې خاص نور څه نه دي لیدلي، خالي مثال دا نوي ځایونه جوړ سوي دي دلې. مخکې چې موږ کوم وخت راغلي وو دا ډېر شیان وو چې نه وو. او بالکل. ډېره مننه. نو تاسې ملګري وویل دا یې ښه ترنم کوي یا شعر وایي، رښتیا ده که؟ نو چې کوم ځوانه ووایه نو دا خو ووایه نو څنګه شعر درته ووایو؟ پیسې خو به نه غواړې؟ یا پیسې وایي، شعر به دې بل یو درته ووایي، ترنم چې ښه اواز یې یو ښه ده. بس تا اواز یې موږ قبول ده. بل ملګری څوک؟
و یو لنډ ووایه سوکا سوکا وایه چې نور خلک یې وانه اوري مخته سودانه ورته ووایه ښه بسم الله کوي بس نو موږ چېرته ورته ووایو زه ویې وایم موږ د متوجه درته ځه بسم الله الرحمن الرحیم دا یو ښایسته طرح نوم را په یاد شو کمرې ته داسې مخ اخ ودرېږه دا یو ووایو مهرباني نه یې ناز ولید د پلار نه امینې په غېږ کې واخیست د مکې نه مهاجر سو مدینې په غېږ کې واخیست د احد غزا رالی خو بس تا نسوه معلومه کاش کومې بختورې فرشتې په غېږ کې واخیست د مکې نه مهاجر سو مدینې په غېږ کې واخیست توجه څخه مننه ډېره ډېره مننه کور ودان زنده اوسې ډېره مننه ډېره مننه کور ودان مهرباني ځي خدای مل څه زه حرکت کوم سوکه سوکه پسې راځه صحیح ده سلامونه درنښت او پیرزوینې د خان میډیا ټولو قدرمنو مینوالو ته هیله ده چې ټول به روغ او جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو موږ غزني ولایت کې د سلطان محمود غزنوي زیارت ته راغلي یو همدا واقعا یو جالب او د دې ترڅنګ د چکر او تفریح لپاره یو خوندور ځای ده نو تاسې دلته مخامخ دغه دیوال درته ښکارېږي نو دغه دیوال واقعا ډېر جالب جوړ شوی ده او که تاسې ورته وګورئ په همدې دیوار کې پخې خښتې کار شوي دي او د هغو ترڅنګ له پخو خښتو سره ځینې نور مواد هم کارول شوي دي او همدارنګه کوم دیوار چې تاسې وینئ نو دلته له ځینو کسانو څخه موږ پوښتنه وکړه دوی ویل چې دغه دیوار چې ده دا په تېرو وختو کې په دې باندې سخت توپونه هم لګېدلي دي خو تاثیر یې نه ده ورباندې کړی نو داسې دا خبره به تر څومره حد حقیقت ولري نو په دې اړه باندې زه هم ډېر نه پوهېږم خو که موږ او تاسې راسو وګورو همدا دیوار ډېر یو قوي دیوال ده او دلته مخامخ یو قاري صاحب هم ولاړ دی دی به هم خامخا د دې دیوال په اړه باندې معلومات لري له ده سره به هم یو څو خبرې وکړو قاري صاحب ښه خو یاست انشاءالله لیکه قاري صاحب وبښئ زه به دورې درس یم جوړ یاست قاري صاحب په خیر یاست خیرات ته کرایه ده شپې ورځې ښې دي جوړ خو یاست انشاءالله ډېره مننه قاري صاحب محترم دا کوم دیوار چې زموږ تاسې شاته ده که نه نو دا ما لیدونکو ته یو څه معلومات ورکړو یعنې زه خپله څومره معلومات چې لرم دا وایي ډېر قوي دیوال ده او ډېر قوي جوړ شوی ده او لرغونتیا یې ډېره زیاته ده یعنې ډېر کلونه ورباندې تېر شوي دي تاسو د دې دیوال په اړه کوم نظر لرئ بسم الله الرحمن الرحیم ورور دا خو د سلطان محمود غزنوي د زیارت دیوال دی او کوم سپینګیرو او پلرونو زموږ ته بیان کړی دی تقریبا د 1000 کلونه د مخکې جوړ شوی دی 1000 کاله تر هغه مخکې جوړ شوی دی او ډېر مستحکم دی او بل دا ده چې ډېر جنګونه توپونه دو باندې تېر شوي دي الحمدلله دغه عمر استوار دی تر اوسه کوم خرابي او کوم ړنګېدا ورباندې نه ده راغلی بالکل ډېره مننه او قاري صاحب که موږ تاسې وګورو دغه دیوار چې ده په دغه نما کې ځینې پخې خښتې ښکارېږي که نه دغه پخې خښتې اوس پکې لګول شوي دي او که دا له مخې په همدې شکل سره جوړ شوی و نه دا خو اصلي هغه اول دیوال چې جوړ شوی دی هغه وخت هغه دیوال دی او هغه کوم پخې خښتې چې تاسې خپله وینئ هغه سابقه دی یو هم نه دی نوی جوړ شوی او هغه کوم پلرونو او نیکوګانې چې موږ ته بیان کړی دی یعنی یو ذره په دې باندې کار نه ده شوی په اول کوم خښتې چې کار شوي دي په هغه سیستم باندې اوس هم دغسې مستحکم ولاړ دی او بالکل ډېره مننه او که موږ تاسې قاري صاحب وګورو په همدې دیوار کې کومه دروازه ده په دې دروازه کې موږ ورتېرېږو بیا بله دروازه ده بیا له هغې دروازې وروسته موږ او تاسې د سلطان محمود غزنوي کوم قبر چې د هغه ځای ته رسېږو که نه نو که ته موږ ته دا وایې چې دغه ګمبته یې دلته ولې جوړه کړې ده دې ضرورت دلته څه ولو د کوم هدف لپاره جوړه شوې ده
نو ما سې اورېدلی دی دا خو دغه تقریبا دغه ټول ځای تر هغه غټه دروازه چې د لرګو دی دغه وخت دا ټول داسې سالون غوندې و سر یې پټ و یعنې سر یې ټول پټ و بیا د ظاهرشاه په وخت کې چې دی خپله ظاهرشاه پاچا و دی راغلی دی دلته تېر شوی دی بیا د هغه په فرمان باندې دغه کوم سالون چې و سر یې پټ و دی لوڅ کړی دی خالي دغه اول ځای پاته شوی دی نور خو ده کړی دی او بالکل ډېره مننه قاري صاحب